چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه بې ګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړئ. چې دا میاشت تېره سوه یوه بله د تختې کوټه وه، په دې کې بل سید نمرود فرغون پښتونه په ما هم دغه جبر تېر دی نن پرون پښتونه، مختصر واوره د فوجي زندان مضمون پښتونه. دغه قید کله د عامه شان زندان په څېر و، دغه زندان سم د ژوندو د قبرستان په څېر و. یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه، زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه. د دې کوټې به وینې وینې دیوالونه مات وو، له ډېر تنګون نه پرې قیدیانو خپل سرونه مات وو. د دې کوټې پر دیوالو پورې مازغه ښخ وو، د انسانانو وینې زوې وویشته ښخ وو. په دې کې تش په اسویلي و عبادت بندیز وو، په دعاګانو های او هوی پر تلاوت بندیز وو. دومره ګرمي به وه چې سم به په خولو کې لوند وم، خو خوله دومره لکه سم چې په اوبو کې لوند وم. دغه وړه کوټه به ټوله له میژو ډکه وه، ټوله له ماشو حشراتو تکلیفو ډکه وه. بس لنډه دا چې دا له هر قسمه سختو ډکه وه. په دې کوټه کې وه په خوب او په آرام پابندي، خوب آرام څه چې وه د خدای پر تش سلام پابندي. پوره یوه میاشت ما په ولاړه ګرځېدو تېره کړه، دوی شپه او ورځ پر ما او په چغو او نارو تېره کړه. چې په ولاړه به مې سترګې پټېدې له خوبه، لا به په ما چې ناڅاپي چاپېره تلې له خوبه، نو دوی به سترګو ته ترخې تودې اوبه راتوی کړې، لکه د اور ګرمې اوبه به یې په زړه راتوی کړې. بیا به یې خپې زما ور ایستې د پنجرې نه بغر، زما تلي به یې ورکش کړل د پاڼې نه بغر. بس څو کسان به و دستي به شول شروع په وهل، زما په خپو پورې یې شپږ اتله وړ ماتول. بیا به پر هغه وینو ډکو خپو ولاړ ومه، لاس تر شا بند او سترګې بند څو شپو ولاړ ومه. چې په یو وخت ډوډۍ راتلله دې کیسو ډکه وه، ټوله په شا مخ له سرو کیښو یو چینجو ډکه وه. ما سره څنګ په څنګ یو بل بې ګناه ځوان قیدي و، د بل ځای نه و هم د دې وزیرستان قیدي و. فوج په زوره پرې منل کړي هېڅ بد یې نه و، سزا یې دومره ورکوله چې هېڅ حد یې نه و. اوف د هغه ځوان هغه نارو له ما نه زړه وړی دی، هغه فریاد هغه شروع له ما نه زړه وړی دی. خو د یوې کیسې یې سم له ما نه زړه ویستی دی. د بې خودۍ حال کې یې دا چغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه بې ګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړئ. دغې یوې کیسې یې سم له ما نه زړه ویستی دی. د بې خودۍ حال کې یې دا چغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه بې ګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړئ. چې دا میاشت تېره سوه یوه بله د تختې کوټه وه، په دې کې بل رنګه ماحول و د بجلۍ کوټه وه. د دې کوټې پر دیوالو عجب شیان ځوړند وو، په چاړو غوڅ غوڅ حلال شوي انسانان ځوړند وو. یو خوا جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامان و، بل خوا زنځیر و د پنسۍ ځوړندېدو سامان و. زما لاسو ته یې تر شا هتکړې واچولې، بیا یې زما پر مخه تورې پټۍ واچولې، پلس یې راواخیستو له ما به یې نوکان ایستل، دغه نوکان یې تش په جرم د افغان ایستل. د کوټې چته راځوړند و یو سپین دروند زنځیر و، د وینو بوی ترې تلو لړلی ټول په خونو زنځیر و. په دې زنځیر کې به زه نیمه نیمه شپه ځوړند وم، لاس یو خوا خپې بل خوا سر بل خوا عجیبه ځوړند وم. د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم، شاته پر ملا یې په چیترو او ډنډو وهلم. خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه، خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه. کامل اخکر ته زه د سر او ماله تېر ورګډ یم. خو خدای ګواه چې ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه، خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه. کامل اشکر ته زه د سر او ماله تېر ورګډ یم، نو په دې نه یم چې په دار یا زنداني به شمه. ما که په ننګ د افغان کلکه توره وتړله، اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي به شمه. که مې د ستا په شوکېدلي اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پېغلې خپل تاریخ ته تهمتي به شمه. او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي به شمه. په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه، پر دې چوکۍ ګیر چاپېر توره زولنې پرته وه.
دا یې پر دغه چوکۍ وتړلم، سم یې بند کړم. بیخي مې ساه اخیستی نه شوه، سم محکم یې بند کړم. دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې، بوی به راتلو، د تن جامه به سوځېده راپسې. په دې چوکۍ یې لګول د برق په تار شټونه، د اور لمبې یې راکول به یې بار بار شټونه. ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي، ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي. دوی هڅه کړه زه یې په مرانو لړمو خوړلم، ژوندی انسان وم په ژوندونه یې په سپو خوړلم. یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم، نن به سهار د اذانه پر وخت پانسي در کوم. زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه، چې بېننګي رانه ونه شي بهادره مړ شمه. بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه، د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه. ما ته به مینه مور ماشومه لور را یاده شوله، خو د وطن به هره بوره مور را یاده شوله. ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه، زه د وطن په کونډو بورو یتیمانو مرمه. چې به سهار شو په دیکو به یې روان کړمه زه، بس په چیترو او ډنډو به یې روان کړمه زه. سترګې مې بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه. د لږ مزله پس عجبه حادثه راغلله، د لږ مزل نه پس عجبه حادثه راغلله. هر خوا قبرونه وو د مړو هدیره راغلله. زما و مخکې ډېر د کم عمر ځوانانو وژل، په یو ساعت کې 4-5 کسانو وژل. تیار یې جوړ و، زه یې لاندې جوور کان ته کوز کړم. دوی ظالمانو په ژوندونې قبرستان ته کوز کړم. پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړ وو، په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړ وو. ځینې وې لاسو کې ګمټې، ځینې بیلچې نیولې، ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې. ویلې چې اوس وایه زموږ کیسه منې و که نه، اخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه. خو ما ور غبرګه کړه چې شابس دی ګزار کوئ، زر زر مې ووژنئ، د څه شي انتظار کوئ. که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه، افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه. بس لانده دا چې دوی پرې پوه شول چې یوه نه مني. دغه ځوان په هوش حواس زمونږ کیسه نه مني. بس یو څو ساعته شوم بې هوشه، زما حال بدل شو، زما پر ځان اختیار شو ختم، زما خیال بدل شو. داسې ماحول جوړ شو چې شوره سره ورور په قید کې، زما وراره ماشومه لور او زما مور په قید کې. له یو خوا بل خوا د چیترو اوازونه راتلل، ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل. بس له دې بعده چې دوی ما باندې هر څه ویلي دي، زه په دې پوه نه یم چې ما بد او کشه ویلي دي. نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و، دا پر ما تیر په فوجي قید کې د محشر بیان و. خو خدای ګواه دی له ما څخه دا قرآن پوره دی، دغه قسم له ما په هر یوه میدان پوره دی. په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی. کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی. ځکه چې ما و خپل ولس ته په بار بار ویلي، دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي، چې یا وطن او یا کفن دا مې شعار دی، پښتانه روي خومه دا مې کار دی. ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو، ګیله منه که زندان د یو کدار دی. له توجه مې وکړه.